बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुना मलगरो دا زمونږ سره د مایسیکویل 21مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به مونږ تاسو په پورین کی باندې خبرې کوو چې پورین کی کانستانت څه شی دی، څه ته ویل کیږي او د څه لپاره دا مونږ یوز کوو، استفاده کوو. په دې ویډیو کې به دا مونږ تاسو زده کوو. ملګرو، په اومه ویډیو کې مونږ تاسو د مایسیکویل کانستانت ویلې چې کانستانت څه شی دی او کانستانت څه ته ویل کیږي. همدارنګه ناٹ نل، یونیک، ډیفالت او چیک دا مو هم په ومه ویډیو کې زده کړل. که چیرته تاسو دا نوی ویلی یا تاسو ومه ویډیو د سره نه کتلی، هغه د سره حتما وګورئ چې ناٹ نل، یونیک، ډیفالت او چیک څه ته ویل کیږي. همدارنګه که چیرته تاسو شلمه ویډیو نه کتلی، هغه هم د سره وګورئ ځکه مونږ تاسو په دې ویډیو کې په پورین کی باندې خبرې کوو او په شلمه ویډیو کې مونږ تاسو په پرایمری کی باندې خبرې وکړي. ځکه په دې ویډیو کې مونږ تاسو پرایمری کی او پورین کی دواړه یو ځای استفاده کوو. که چیرې تاسو په پرایمری کی نه پوهیږئ، بیا دلته تاسو د دې ویډیو کې لږ مشکلات جوړیږي، لږ نه بلکې په دې ویډیو بیا تاسو نه پوهیږئ. نو په دې خاطر باندې تاسو د سره پرایمری کی ویډیو ګورئ، بیا دې ویډیو ته راشي. ها، اوس پورین کی ویل کیږي څه ته؟ پورین کی کانستانت څه شی دی؟ دا څه ته وایي؟ A Purine key is a key used to link two tables together. Purine key چې دا یو کی ده کوم چې استفاده کیږي، یوز کیږي د څه دپاره؟ د دوه ټیبلونو د لینک کولو دپاره. یعنی دې نه دا واضح معلومیږي کله چې تاسو غواړئ چې یو دوه ټیبلونه سره لینک کړئ، نو د دې دپاره مونږ دا څه کوو؟ دا مونږ یوز کوو، استفاده کوو. A Purine key in one table used to point primary key in other table. په یو ټیبل کې مونږه یعنی مونږ خو ویلې کنه چې کله چې تاسو غواړئ دوه ټیبلونه سره لینک کړئ، د دې لپاره مونږ پورین کی استفاده کوو، یعنی دوه ټیبلونه د لینک کولو لپاره. نو په یو ټیبل کې مونږه یو کالم پورین کی کوو او په بل ټیبل کې مونږه هغه پرایمری کی ته څه کوو؟ اشاره کوو، یا هغه ریفرنس ټیبل چې دی یا هغه پیرنټ ټیبل چې دی چې هغې کې مونږ سره پرایمری کی ده. The table with the Purine key is called child table. مونږ تاسو ویلي که نه چې پورین کی مونږ هغه وخت استفاده کوو کله چې تاسو غواړئ چې دوه ټیبلونه سره څه کوئ؟ لینک کوئ. و چې کله مونږ دوه ټیبلونه لینک کوو، نو یو دوه ټیبلونه د A ټیبل او B ټیبل. A ټیبل ته څه ویلی کېږي؟ B ټیبل ته څه وایي؟ And the table with the primary key is called reference or parent table. په کوم ټیبل کې چې تاسو پرایمری کی کالم یو کالم هم پرایمری کړی دی، هغې ته ریفرنس ټیبل ویلی کېږي یا هغې ته پیرنټ ټیبل هم ویلی کېږي. تاسو څوک ورته ریفرنس ټیبل وایي، څوک ورته پیرنټ ټیبل وایي. او همدارنګې په کوم ټیبل کې چې تاسو یو کالم پورین کی کړی دی، هغې ته څه ویلی کېږي؟ هغې ته چایلډ ټیبل ویلی کېږي. دغه زمونږ سره یو ټیبل دی د سیټي، په دې کې سی آی ډي مونږ اخیستی. سی آی ډي څه معنا؟ سی آی ډي یعنې سیټي آی ډي 1 2 3 4 اخیستل شوي. همدارنګې سیټي نیمز دي چې کابل دی، پغمان دی، لغمان دی او بغلان دی. بیا زمونږ سره یو بل ټیبل دی په نوم دی سټوډنټ. په سټوډنټ ټیبل کې زمونږ سره آی ډي ده، نیم ده، ایج ده او سیټي ده. چې دغه ټیبل که موږ سره داسې تاسو وګڼئ چې تاسو سره دا سیټي ټیبل نشته، دې کې زموږ سره آیډیانې د شاګردانو راځي، نومونه وي، د هغوی ایج دی او د هغوی سیټي ده. دا اوس وګورئ دې کې دا تکراري راغلی دی، دا کابل صحیح ده. همداسې زیاتره شاګردان چې وي، مثلا کابل کې که یو پوهنتون وي، یو مکتب وي یا یو ارګنایزیشن وي، یو اداره وي، نو په هغې کې زیاتره کسان به د کابل نه وي، ځکه چې هغه هلته کابل کې دی، نو 30-40% کسان خو به د همغه ځای نه وي. نو دلته چې دی په دې ټیبل کې زمونږ سره دغه سیټي ټیبل کې چې شو دغه آی ډي سی آی ډي چې ده، دا زمونږ سره په دې کې پرایمري کی ده. ولې؟ ځکه تېرې ویډیو کې مونږ تاسو ویلي چې پرایمري کی څه ته وایي؟ پرایمري کی چې دا یو کی ده چې په یو ټیبل کې یونیکلی څه کېږي؟ دا ډیفاین کېږي، یعنې یونیک یو مطلب یو پیر راتلی شي. پرایمري کی ذاکی دیټ کن یونیک کی ایچ ریکارډ in a table. دا یو ځل تکراری راتلی شي، سوري یو ځل راتلی شي، تکراری نه، یعنی یو ځل راغی دویم ځل دا نشي راتلی. صحیح ده. اوس مثلا تاسو یو سیټي ته یو مطلب یو
یو اډرس ته تاسو یو آی ډي ورکړه، هغه آی ډي بل اډرس ته تاسو نشئ کولای چې ورته اساین کړئ. او په دغه سټوډنټ ټیبل کې دلته دا آی ډي چې دا زموږ سره پرایمري کی ده، ځکه دلته فرض کړه دغه علي خان په نوم باندې کس دلته مونږ یو آی ډي ورکړی دا 101 آی ډي بل کس ته مونږه نشو ورکولای. دا چې ولی یو پرایمري کی څه ته وایي تیر ویډیو کې مونږ تاسو په تفصیل باندې خبري وکړې. اوس دغه ټیبل چې ده په دې ټیبل کې زه وایم چې دغه ټیبل چې ده په دې کې زموږ سره دغه سیټیز چې دي یو بل ټیبل ما دلته جوړ کړی دی سیټي په نوم باندې، نو دلته چې ده دا ټیبل زه د دې سره لینک کول غواړم، ځکه دلته زه وایم چې دغه مونږ سره تکراری دلته کې کابل رانشي داسې شي چې 1 2 1 4، یعنی دلته کې علي خان د کوم ځای نه راځي دا د کابل نه راځي. ګوري دلته کابل یو پیر راغی، بیا دلته کې ګوري نوري د کوم ځای نه راځي کابل نه، او دې کې سراج دا د کوم ځای دی دویم آی ډي دا زموږ سره پغمان، او بل زموږ سره دې کې ګل خان چې دا زموږ سره بغلان. صحیح ده. نو دې کې دغه شانتي بیا د دې هغه فائدہ چی وي، د دې فائدہ ګور دغه سیټي چې شو دا زموږ سره پورین کی شولا. بیا د دې فائدہ چی دا فائدہ دا چې د دې زموږ سره فلټرینګ آسان دی، د دوه ټیبلونو زموږ سره دا مونږ لینک کړل. زه تاسو سره د ویډیو ډسکرپشن کې یو لینک شریکوم چې پاغي کې به تاسو مطلب دغه دی مای سیکوال په مای سیکوال کې مونږه پورین کی د څه لپاره استفاده کوو، ولې امپورټنت ده، پاغي کې تاسو ته یو نوٹ درکوم، هغه تاسو د سره ریډ کړئ. صحیح ده. اوس راځو دې ته چې دا ملي څنګه کار کیږي. نو ټیبلونه چې مونږ تاسو جوړو، اول به تاسو دلته کې یو ټیبل جوړ کړئ. هر ټیبل ته چې هر څه نوم ورکوي، هر څه د پر ټیبل جوړوي. پرس ما سټوډنټ د پر یو ټیبل واخیس، دلته مې واخیستل آی ډي آی ان ټي ناٹ نل او اټو انکریمنٹ مې ولیکه. ناٹ نل څه ته وایي دا مې تاسو سٹارټ کې ویلې چې په ومه ویډیو کې مونږ تاسو ویلې چې ناٹ نل څه ته وایي. اټو انکریمنٹ ما تاسو ته په تیر ویډیو کې اټو انکریمنٹ او پرایمري کې تفصیل سره ویلې چې څه ته ویل کیږي. نیم شو، ایج شو، سیټي شو، او همدارنګه دلته مونږه پرایمري کی واخسته. پرایمري کی او دلته پرایمري کی دلته مرته آی ډي ولیکل، یعنی مطلب په دغه سټوډنټ ټیبل کې آی ډي زموږ سره پرایمري کی شو، او پورین کی پدې کې چې شو په سیټي په دغه کالم په دې ټیبل کې زموږ سره دغه سیټي کالم زموږ سره پورین کی شو چې ریفرنس زموږ سره سیټي کیبل سیټي ټیبل، او هغه کې زموږ سره سی آی ډي په نوم باندې کالم دی. لکه دا وګورئ دلته یو بل ټیبل جوړوم دی سیټي په نوم باندې، او په دې کې مونږه سی آی ډي آی ان ټي ناٹ نل اټو انکریمنٹ، او همدارنګه زموږ سره د سیټي نیم چې دلته ناٹ نل وارچار 50 او ناٹ نل مونږه اخسته ده، او دلته زه ورته لیکم چې پرایمري کې په دې کې زموږ سره چې ده پرایمري کې زموږ سره په دې کې سی آی ډي یعنی مطلب سیټي آی ډي شو. اوس دغه ټیبل چې د دې کې ما چې پورین کې لیکل دلته سیټي دا سیټي مې د کوم ځای نه راخسته، دا په دغه سټوډنټ ټیبل کې دا سیټي چې لیکل شوی دا د دې کالم نوم دی. ریفرنس چې د ما تاسو ته ویلې چې ریفرنس چې د دغه ټیبل چې په کوم ټیبل کې تاسو یعنی دې ځکه اوس ګورئ دا کوم ټیبل کې چې تاسو سره دغه سی آی ډي دا یعنی مطلب دغه تاسو دغه سیټي دلته تاسو سره پورین کې شو، دا به د کوم ځای نه ویلیو اخلي ډیټا اخلي، هغه تاسو سره ریفرنس ټیبل شو چې دا زموږ سره سیټي شوله، او په سیټي کې سی آی ډي دا. نو سی آی ډي چې دا به د دې ټیبل نه راځي، او دې څنګه راځو دلته عملی کار ته. دلته ما سره دې کې ما سره یو دوه ټیبلونه دي، دا کوم ټیبلونه مې تاسو ته خودل هم دا ټیبلونه دي. دې کې مې هم تاسو ته یو تعریف لیکل دلته وایي چې پورین کې از ا کالم دیٹ کریټس ا ریلیشنشپ بټوین ټو ټیبل ان ا ډیټابیس. دا سیم تاسو ویل شي چې پورین کې چې ده پورین کې دې ته ویل کیږي چې تاسو یعنی ریلیشنشپ غواړئ چې جوړ کړئ د کالمونو په منځ کې، ریلیشنشپ د دوه ټیبلونو ترمنځ تاسو ریلیشنشپ په یو ډیټابیس کې جوړوي، نو دې ته څه ویل کیږي، دې ته پورین کې ویل کیږي. چې دلته ما تاسو ته دوه ټیبلونه وښودل چې یو زموږ سره پیرنټ ټیبل دی او بل زموږ سره چایلډ ټیبل دی، چې چایلډ ټیبل زموږ سره سټوډنټ شو او پیرنټ ټیبل زموږ سره سیټي شوله. اوس دې ځکه دا وګورئ ما سره دلته کې دوه ټیبلونه دي، یو سیټي دا او بل زموږ سره سټوډنټ دا. سیټي خو دلته موږ سره یوازې د سیټي نوم دی، سی آی ډي شوله یا د سیټي هغه آی ډي څنګه نه ښیي. ویډیو سټاپ کوئ او وایئ چې ما دلته په دې دا ما صحیح جوړ کړی دی او که نه، دلته ما سره ولې هغه ولې نشته ده په دې کې زما سره سی آی ډي ولې نشته. نو زه درته وایم سی آی ډي ځکه نشته چې دې ځکه موږ ورته لیکلي دي اټو انکریمنٹ، او اټو انکریمنٹ موږ تاسو په تیر ویډیو کې ویلې چې هغه څه کیږي په خپل ور سره
یو دانا نمبر اضافه کیږي ضرورت نشته چې موږ تاسو ورته اټکو دلته کې زموږ سره نیم دی ایج دی او دلته کې هم زموږ سره سلیکټ سیټي وای چې دا سیټي بل دي زنه راخلي ګور کله ز کلیک کوم دلته زما سره هیڅ کوم سیټي شي نشته نو زه څه کار کوم راځم دي کې دلته زور دلی کما ګوري کابل می ولیکو دا غینه بعد ز 8 سیټي ورته څنګه چې 8 سیټي وایم ګوري دا ریکارډ زموږ سره 8 شو اوس ګوره کې دې کې کلیک وکم دلته اوس ګوره دې کې ما سره دې کې اوس کابل شو کې اوس یوازې کابل د یو ریکارډ دلته پروت دی یو ریکارډ دی کابل په نوم باندې بس اوس دلته څه کار کوم دلته زر اعظم یو بل ماټ کوم دلته یو بل اټ کوم فرض کې دلته مې اټ ک بغلان مې اټ ک او دلته کې 8 سیټي ورته وایم څنګه چې دا تاسو اټ کې دا ګوره دې کې تاسو سره دوه راغلل چې یو زموږ سره دې کې کابل شو بل زموږ سره بغلان شو اوس دې کې دا ریکارډونه اټ کوم څنګه اوس دلته یو کس نوم اټ کوم فرض کې مال ته نوم اټ ک حکمت الله سراج او داغه ایج څومره ده ایج 4 څومره فرض کړه ما ولي کشپاګیش او دا د کوم ځای دی فرض کړه د بغلان دی او دې کې 8 سټوډنټ ورته وایو کله چې تاسو 8 سټوډنټ وای ګور دې کې لاندې زموږ سره هیڅ هم نشته دلته کې سټوډنټ وذ سیټي راغله نو څنګه چې په دې باندې کلیک وکم نو دا ګورې دلته زموږ سره یو آی ډي دلته کې یو نیم حکمت الله سراج ایج شپږیش او دلته کې سیټي په خپل راغله بغلان دې کې مان دلته کې نه ده انټر کړ دا اوس ګوري دغه دوه ټیبلونه موږ سره لینک کړل دې کې اوس ګوري هم دغه یو ځل موږ دا انټری کوو یعنی مطلب دا سیټي موږ یو ځل اټ کوو نو دا موږ له دې ټیبل سره دا دواړه ټیبلونه یو بل سره سکړل لینک مو کړل اوس دغه شانتي که تاسو هر پیرا چې تاسو راځي دې کې تاسو کولای شئ یعنی مطلب هر پیرا تاسو یو سټوډنټ اټ کوي دلته ګوري سیټي کاغه سیټي نه کولای شئ دلته کې سیټي اټ کوي صحیح ده نو دغه شان که هر څومره ریکارډونه تاسو اټ کوي فرض کړه تاسو اټ کوم علي خان په نوم باندې کس مې اټ کو دې څومره د 22 ته دا کوم ځای دی فرض کړه دا کابل دی دې کې اټ ورته هم څنګه چې تاسو اټ کوي نو دا ګوري دې کې تاسو سره علي خان او دا راغی اوس یو کس د پغمان ناراضي بل تاسو سره پغمان نشته نو بیا کولای شي دلته کې تاسو پغمان هم د سریکل کېږي اوکے پغمان او هغه نه بعد یو کس د فرض کړه پغمان نسوک راغی فرض کا روح الله په نوم باندې یو کس دی صحیح ده او د ایج څومره دی فرض کړه د دیش ته دلته اوس ګوري په خپل هغه پغمان د خپل اټ کیږي نو دا به واخلې او دلته کې به اډ ورته وي اډ سټوډنټ نو دا ګوري ریکارډ تاسو سره خپل اضافه کیږي همدغه شان دي تاسو کولای شئ چې سو ټیبلونه نور هم د سره اټ کړئ تاسو کولای شئ بل ټیبل داسې جوړ کړئ د سټوډنټ لپاره کداغه سټوډنټ چې د کچري کوم کورسز اخلي مطلب دغه کوم نور تاسو سره یو دغه تاسو سره یو پانتون دی یا یو مکتب دی صحیح ده هغه دلته تاسو نور مثلا تاسو پارت ټایم سره نور کورسونه دلته لري انګلیسي لري یا مثلا میتھس وی وغیرہ نور وی کنه نو هغه تاسو کلاسونه اخلي کولای شي هغه کس دلته کې تاسو سره یو بل دی پی ټیبل جوړ کړئ یو بل کورس ټیبل جوړ کړئ چې هغه مطلب ریلیشنشپ جوړ کړئ هغه بیا دلته راشي نو دا تاسو بالکل داسې سو ټیبلونه نور هم سره یوز کولای شي چې د کس په کوم دا دلته مسر دلته نه خي چې دا سټوډنټ خو اټ شو دا په کوم ډپارټمنټ کې دی ډپارټمنټ تاسو کولای شي جدا یو ټیبل جوړ کړئ هغه ټیبل هم دلته تاسو سره بیا کولای شي چې لینک کړئ راځو پریکټیکل چې څنګه کولای شو مونږه ټیبل څنګه دا څنګه جوړیږي نو زه راځم مای سیکوال ور بنچ ته په مای سیکوال ور بنچ کې دلته به تاسو کوم کنیکشن مو چې جوړ کړی دی هغه کنیکشن باندې به کلیک وکړئ اوس دلته تاسو اول به تاسو یو ډیټابیس جوړ کړئ نو ډیټابیس ما سره دلته کې مخکې نه ما د ټیسټ په نوم باندې یو ډیټابیس مخکې نه جوړ کړی ما دلته ټیسټ په نوم باندې ډیټابیس جوړ کړی دی دا د ټیسټ او په دې کې کوم څه ټیبلونه نشته ده نو زه دلته راځم دلته اول زه ورته وایم چې یوز کا یوز TEST ټیسټ اوکے ټیسټ په نوم باندې ډیټابیس یوز کا دا مې یوز کو اوس دلته کې تاسو چې هر څومره هغه جوړوي مطلب کالمونه ورته جوړوي ما سره دلته کې یو ځل بیرته زه دلته راځم زما سره دلته کې دوه دانې ټیبلونه دي اول به زه دلته سیټي ټیبل ته راشم سیټي ټیبل به جوړ کو دلته ورته وایم چې کریټ ټیبل سیټي او سیټي ټیبل کې چې دلته زه دلته تاسو آی ډي مې आवाज لیکلی شي ار څنګه چې لیکل ته ما سی آی ډي لیکل فرق نه کوي نو تاسو چې ار څنګه لیکي سی آی ډي لیکي تنا آی ډي لیکي
او دلته زه ورته لیکم چې ناٹ نل دی وي او بل اټو انکریمنٹ دا غینه بعد دلته اټو انکریمنٹ می ولیکو لکه دلته تاسو ګورئ کې بیرته زه دلته راشم اټو انکریمنٹ چې ولیکئ دلته بیا ضرورت نشته دا بیا په خپل یو اضافه کیږي بیا تاسو کولی شئ 2 یا 3 نور هم اضافه کړئ څنګه هغه باندې هم درته کار کوم دلته راځو بل زه ورته وایم چې سیټي کولی شئ سیټي نیم یا سیټي هر څنګه چې تاسو لیکئ او هغې نه بعد دلته لیکم چې وار 4 څومره کریکټرونو پورې دې واخلي ارز که 50 40 هر څومره چې تاسو ضرورت وي دلته ورته لیکم ناٹ نل او هغې نه بعد دلته ورته لیکم چې دې ځای کې تاسو اوس کوم یو پرایمري کی غواړئ دلته زه ورته لیکم چې پرایمري کی په دې کې زموږ سره چې اډ کا دغه آی ډي اډ کا آی ډي پکې زموږ سره پرایمري کی کنه دا زم انتخاب کو هغې نه بعد دا زه ایگزیکیوټ کوم څنګه ایگزیکیوټ کې دا زموږ سره جوړ شو که زه دا ریفریش کم او دلته زه تاسو ته دا لږ زوم کما نو دا وګورئ په دې ځای کې زموږ سره سیټي په نوم باندې ټیبل چې دی هغه زموږ سره دلته کې جوړ شو که دلته زه دا اوپن کم نو دا وګورئ په دې کې زموږ سره هیڅ ریکارډونه چې نشته آی ډي شوه او سیټي ده اوس دلته راځو او دا زه دلته زه راځم یو دا دې وي دا کوډ همدې نه به زه یو کاپي واخلم تاسو زموږ ستاسو وخت ضایع نه شي دلته یو بل ټیبل جوړوم دا سیټي شو تاسو سټوډنټ هر څه په نوم چې تاسو جوړوئ صحیح ده امپلوي جوړوئ ام پی لیکئ یا پوره امپلوي لیکئ هر څنګه چې تاسو سټوډنټ هر نوم چې تاسو ورکوئ ورته صحیح ده هغې نه بعد دلته کې آی ډي شوه آی ان ټي ناٹ نل او دې ځای کې بل څه ورته وایم چې نیم دې راشي نیم وار 4 او دا د څو کریکټره واخلي تاسو ورته ویلی شي 50 شپېته 30 تا د 40 شي هر څومره چې ضرورت وي دلته یا زه دا به زه 50 واخلم 50 او دلته ورته لیکم ناٹ نل دا د خالي نه وي ځکه که چېرې تاسو ورته ولیکئ بیا مطلب که ناٹ نل ورته نه لیکئ بیا دا امکان لري یو څوک یې خالي پرېږدي صحیح ده دلته ورته لیکم ایج آی ان ټي دې واخلي او دا د هم زموږ سره ناٹ نل وي او بل زموږ سره سی ټي شوه او سی ټي دلته زه ورته لیکم چې سی ټي زموږ سره آی ان ټي واخله ګورئ کولی شئ دلته تاسو سی ټي آی ان ټي واخلئ که آی ان ټي واخلئ دلته به تاسو بیا نمبر ورکوئ صحیح ده یعنی مطلب دلته ګورئ که زه بیرته دلته د سی ټي ټیبل ته راشم دې ځای کې چې کله تاسو انزرشن کوئ دې کې بیا دغه آی ډي بیا تاسو کولی شئ دې ځای کې ورته اساین کړئ ما آی ډي واخیستله صحیح ده دلته ورته لیکم آی ان ټي او دلته ورته لیکم چې ناٹ نل بل موږ شی واخیستل پرایمري کی به ورته ورکم پرایمري کی په دې ټیبل کې موږ سره پرایمري کی څه ده پرایمري کی په دې کې زموږ سره آی ډي په نوم باندې او دلته که زه اس آی ډي ولیکم چې تر څو موږ ته معلوم شي چې دا زموږ سره سټوډنټ آی ډي ده او دلته مې اس آی ډي ولیکله تر څو موږ پوه شو نور ضروري نه ده که نه لیکئ تنه آی ډي لیکئ هم کولی شئ ما دلته اس آی ډي ولیکله اوس دلته کې موږ پورین کی انتخابوو نو دلته لیکم چې پورین کی اوس څه ورکوي پورین کی دلته زه ورته لیکم چې په دې کې زموږ سره سیټي چې دغه پورین کی کا دا سیټي مې واخیسته صحیح ده سیټي او هغې نه بعد ریفرنس ټیبل چې دی ریفرنس ټیبل دلته زه ورته وایم چې یو ټیبل د زموږ سره د سیټي په نوم باندې ما یو ټیبل جوړ کړی دی دغه ټیبل چې دی دا زموږ سره ریفرنس یا پیرنټ ټیبل شو او دې ځای کې هم په هغې کې زموږ سره آی ډي په نوم باندې کوم کالم چې دی هغه زموږ سره په دې کې د هغې ویلیوز چې دي دې ځای کې وګورئ دلته یو ځل تاسو د سره چیک کوئ چې آیا تاسو سره هغه کالم نوم صحیح لیکئ او که نه آی ډي هغې نه بعد دلته راځو دا انتخابوم او دلته زه ورته وایم چې دا موږ سره اکزیکیوټ کا څنګه اکزیکیوټ کې دا وګورئ دا هم اکزیکیوټ شو د هغې نه بعد که دا زه تاسو ته لږ زوم کم او دې ځای کې دا هم زه تاسو ته ریفریش کما نو دې ځای کې وګورئ سټوډنټ په نوم باندې ټیبل به تاسو سره اضافه شي اوس که د سټوډنټ باندې زه کلیک وکړم په دې کې هم څه ریکارډ نشته زه اوس په سټوډنټ ټیبل کې ریکارډ نشم کولی چې انزرټ کړم ولې ځکه چې تاسو باید اول چې دی تاسو ریکارډ چې انزرټ کوئ تاسو اول باید په سیټي کې انزرټ کړئ ګوره که دلته زه په سټوډنټ کې انزرټ کوم دلته زه ورته لیکم ګورئ ما ته یو نه انزرشن نه زه نشم کولی دلته ورته لیکم چې انزرټ انټو ټیسټ ټیبل کې سټوډنټ او دلته زه ورته هغه کالمونو نومونه لیکم نو اس آی ډي خو په خپله هلته هغه کېږي نو اس آی ډي موږ اټو انکریمنټ کړې وه که نه هلته مې اټو انکریمنټ اخیستی و خپل اضافه کېږي نو ضرورت نشته نیم مې واخیست ایج اخلم او بل سیټي مې واخیسته دلته لاندې راځو دلته لیکم چې ویلیوز
او دلته ورته لیکو چې زموږ سره نیم دی وی فرض کا علي خان او دلته زه ورته ایج لیکم 22 او سیټي مې دلته واخیستله آی ډي نمبر 1 آی ډي نمبر 1 شته ده نه خو خیر دلته زه ورته لیکم چې فرض کا نوري دلته مې واخیستل 13 او دلته زه ورته آی ډي بل مې ورته واخیسته فرض کا 3 په نوم باندې کوم هغه چې د هغه راته واخله او دلته زه یو بل څه لاست یو بل ریکارډ هم اډ کوم سراج او دلته زه د ایج واخلم 22 او دلته زه ورته وایم چې دا په موږ سره 2 دی دا به زه لږ لاندې راوړم دا اوس ګورئ دا زه اوس انزرټ کومه دا تاسو انتخاب کوئ کله چې انزرټ ورته وایي ګوره دلته تاسو ته یو ایرر درکوي تاسو دا نشئ انزرټ کولی ځکه اول تاسو سره دا چې دی تاسو اول هغه تاسو سره کوم ریفرنس ټیبل چې دی یا تاسو سره کوم پیرنټ ټیبل چې دی اول به تاسو په هغې کې انزرشن کوئ نو دلته به تاسو ورته وایئ چې انزرټ انټو او دلته تاسو زه ورته لیکم چې انزرټ انټو سیټي او د هغې نه بعد دلته تاسو ورته کالمونه کولی شئ ډیفاین کوئ زه یوازې سیټي لیکم ښه یوازې سیټي مې ولیکه دلته ویلیوز مې واخیست ویلیوز مطلب یعنی ملټي کالمونه اډ کوم دلته زه ورته لیکم چې کابل دلته کې آی ډي مې وانه خیستله ځکه چې هغه موږ اټو انکریمنټ کړې ده نو ضرورت نشته چې زه دلته واخلم دلته به زه یو کاما واخلم او دلته به زه ورته ولیکم چې لوګر او دلته به ورته خاول دا کوډ واخله په دې کې سنگل کوډ او په دې کې دننه څه ولیکو دغه یو څو ولایتونه دي نو ماته یاد دلته څه ده پغمان لوګر هرات اوکې هرات صحیح شو ښه دا اوس انزرټ کومه دا مې انتخاب کو او دلته انزرټ دا اوس وګورئ دا زموږ سره انزرټ شو د هغې نه بعد دلته راځم دا وګورئ دغه سیټي ټیبل چې دی دې باندې مې کلیک وکړو نو دا وګورئ زموږ سره دې ځای کې څلور ریکارډونه اډ شو 1 2 3 4 کابل لوګر باغلان هرات اوس دلته زه راځم ګورئ سټوډنټ ټیبل ته او سټوډنټ ټیبل کې دلته اوس دا ریکارډونه انتخاب مې کړه او دا انزرټ کوم څنګه مې چې انزرټ کړ هغې نه بعد دا انتخابوم او دلته چې زه وګورم نو دا وګورئ دا زموږ سره انتخاب شو همدا کار صرف دلته ما ګرافیکي کړی دی ګرافیکي مطلب دلته ما په هغه کې کړی دی په پی ایچ پي کې شوی دی نو ساده کوډ دی یوازې همدغسې مې چالته ولیکل همغومره کالمونه هېڅ اضافه نه ول دلته اوس وګورئ صرف هغه نیم ایج مې راخستی سیټي له دې نه راواخیستل شو دې کې اټو انکریمنټ نشته او په دې کې اټو انکریمنټ نه اخیستل شوی چې هغه اټو په خپل اخیستل کېږي که زه تاسو ته وښیم چې دا ما چېرته کار کړی دی دا وګورئ دې ځای کې یو بل ټیبل دی سراج په نوم باندې یو ډیټابیس دی او دې ځای کې یو دوه ټیبلونه ګورئ یو سیټي ده او بل زموږ سره سټوډنټس دی ما ځکه تاسو ته سیم جوړ کړل چې تر څو تاسو کنفیوز نشئ دلته زه دا اوپن کړمه دا وګورئ هماغه شان انټري دلته هم شوی دی دا وګورئ دا زموږ سره آی ډي یعنې دي 1 2 3 نیم دی او دلته کې ایج دی او سیټي دا وګورئ 2 1 3 او دې ځای کې دی که زه دلته کې سیټي خلاص کړمه سیټي ټیبل کې هم ګوره سیم انټریانې دي دا وګورئ دا صرف دلته کې که زه راشم دلته زه لږ زوم کم دا زما سره سراج په نوم باندې ټیبل کیو او دا زموږ سره هغه زموږ سره سراج په نوم باندې ډیټابیس دی او دا زموږ سره ټیسټ په نوم باندې نور سیم خبره ده او دلته چې دی ګوره که زه بل ریکارډ اضافه کم دلته زموږ سره څو سیټي دي دلته زه فرض که زه هرات اضافه کوم یا کې ډي آر مې ولیکې کې ډي آر مطلب کندهار دا مې اډ کړو دلته که زه راشم دا وګوره په دې کې موږ سره کې ډي آر اضافه شو کې ډي آر دلته اضافه شو که دلته زه اوس راشم دې ټیبل ته دلته اوس وګورئ دلته ما سره کې ډي آر شو کېږي نه کې ډي آر نه شو کېږي نو دلته زه راځم او دا زه یو ځل بیا اکزیکیوټ کوم کې ډي آر مې دلته اضافه که سیټي که نه ښه دلته کې ډي آر دلته سیټي کې اضافه شو نو دلته زموږ سره پغمان دی کې ښه دا یو ځل کلوز کړم
دلته براشه سراج او دلته هم سیټي ټیبل او سیټي ټیبل کې دا ګوري کې ډي ار دلته اضافه شو. صحیح ده. همدغه شان کې چې تاسو ریکارډونه اضافه کوئ، فرض کړئ دا سټوډنټ ټیبل دی، دې کې هم همدغه شان دي. که فرض کړئ اوس کې ډي ار دلته کې بل سټوډنټ دلته کې اډ کوم، هغه مثلا دې کې زور د لیکم چې رحمت الله. صحیح ده. ایج مې دلته ورته ولیکه چې شپږ دېرش. دلته راځو کې ډي ار انتخابو او دا اډ ورته وایم. څنګه چې اډ کې دا ګوري دلته زموږ سره یو دوه درې څلور ریکارډونه زموږ سره چې شو، دلته زموږ سره څلور ریکارډونه اډ شول. که دلته زه راشم سراج ډیټابیس او دلته کې سټوډنټ ته، نو دا ګوري زموږ سره دې ځای کې چې دی سټوډنټ نمبر 4 چې دی دې ځای کې زموږ سره هغه اډ شوی دی شپږ دېرش ایج. که همداسې زه په دلته په دې سیټي باندې کلیک وکړو، نو سیټي کې هم دا وګورئ زموږ سره دې ځای کې بغلان دی، کابل دی او کې ډي ار او زموږ سره پغمان. نو دا زموږ سره پرایمري کی چې پرایمري کی څه ته ویل کېږي، یعنی څنګه کولی شو دوه ټیبلونه موږ سره لینک